سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د زمونږ د پروګرامونو هغه کومې خپرونې چې وي د همغو خپرونو په تسلسل سره نن راغلي یو، لکه څرنګه چې تاسو وینئ د سوات په اوډیګرام منطقې ته، البته ساحې ته راغلي یو او دلته یوه قلعه وه مخکې، البته د ګیرا په نامه یو کس و، دلته دغه قلعه وه، دغه عبادتګاه ځای و. او بیا وروسته محمود غزنوي چې کله راغی په دې لاره تو هغه دا قلعه البته فتح کړه او دلته یې جومات جوړ کړه. نو ملګرو راځئ چې د دې جومات، د دې قلعې او د دې ساحې په اړه زه تاسو ته نن پوره معلومات درکړم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ. قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله. نن مو د پاکستان د ښکلي سوات د اوډیګرام ولسوالۍ له یوې تاریخي او اسلامي شتمنۍ سره اشنا کوو. هغه تاریخي جومات چې د سلطان محمود غزنوي په نوم شهرت لري او د سوات د اوډیګرام په سیمه کې موقعیت لري. دا جومات یوازې د عبادت ځای نه دی، بلکې د سیمې د اسلامي تاریخ، تمدن او معماري یو ژوندی سند هم ګڼل کیږي. تاریخ پوهانو په اند دا د شمالي پاکستان له تر ټولو پخوانیو جوماتونو څخه دی او نږدې 1000 کاله لرغونتوب لري. دا جومات په 1048 او یا هم 1049 میلادي کال کې رغ شوی دی او په 1915 میلادي کال کې د لرغون پیدا کوونکو لخوا بیرته موندل شوی دی. د 11 میلادي پیړۍ په پیل کې سوات د هندو شاهي واکمنانو تر ادارې لاندې و. کله چې د غزنوي دولت واکمن سلطان محمود غزنوي د سیمې ته لښکرکشي وکړه، د راجا ګیرا ځواکونه یې مات کړل او په سیمه کې یې د اسلامي نفوذ بنسټ کېښود. له همدې تاریخي بریا وروسته په اوډیګرام کې د دې جومات د جوړېدو امر ورکړل شو. ویل کېږي چې د جومات د جوړېدو چارې د سلطان د خپلوانو او قومندانانو تر څارنې لاندې بشپړې شوي او دا ودانۍ د اسلامي واکمنۍ د پیل نښه وه. دغه تاریخي جومات د سوات د مرکزي ښار منګورې لویدیځ لور ته د اوډیګرام په سیمه کې د غره په لمنه کې موقعیت لري. د جومات چاپیریال طبیعي ښکلا لري، شنې غونډۍ، تاریخي کنډوالې او د لرغونې کلا پاتې شونې یې ارزښت نور هم زیاتوي. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې دا تاریخي جومات د پیړیو لپاره د خاورو او وخت تر پردې لاندې پټ پاتې شوی و. په 1985 میلادي کال کې کله چې په سیمه کې د ودانیزو چارو پر مهال لرغوني آثار وموندل شول، د ایټالوي او پاکستاني لرغون پیژندونکو یوې ډلې پراخې کیندنې پیل کړې. د څو کلونو څېړنو وروسته د جومات اصلي جوړښت راڅرګند شو او د نړۍ د لرغونپوهانو پام یې ځان ته واړاوه. د جومات جوړښت د هغه وخت د اسلامي معمارۍ یوه ښکلې بیلګه بلل کیږي. تاریخي اسناد ښیي چې جومات ستنې لرلې، د لرګیو چت یې درلود او د عبادت لپاره ځانګړی تالار پکې موجود و. د ودانۍ په پاتې شونو کې د زده کوونکو حجرې، یو مقبره او د اوبو د ژرندې نښې هم موندل شوي دي. همدا ځانګړتیاوې څرګندوي چې دا یوازې جومات نه و، بلکې د دیني زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو یو مهم مرکز هم و.
د جومات په انګړ کې یوه تاریخي مقبره هم شته چې د غازی بابا یا پیر خوشحال په نوم شهرت لري. د سیمه ییزو روایتونو له مخې نوموړی د غزنوي لښکر یو قمندان و چې د سوات د جګړو پر مهال وژل شوی او همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. د سلطان محمود غزنوي جومات د سوات د اسلامي تاریخ یو مهم باب استازیتوب کوي. تاریخ پوهان باور لري چې د غزنوي لښکر له راتګ وروسته په سیمه کې اسلام پراخ شو او د سیمې ټولنیز او کلتوري ژوند ورو ورو اسلامي رنګ خپل کړ. دغه جومات د همدې بدلون یو تاریخي شاهد هم دی. نن ورځ دا جومات د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو، محصلینو او څیړونکو لپاره د ځانګړې علاقې ځای دی. هر کال ګڼ شمېر خلک دلته راځي څو د زرکلن اسلامي میراث له نږدې لیدنه وکړي او د سوات د تاریخي تمدن په اړه معلومات ترلاسه کړي. چې موږ ته د خپل د مسلمانانو د فاتحو یو درس موږ ته راکړی، یو سبق پکې پروت دی، یو د هغو سپه لاري موږ ته داسې یو نښې موږ ته ښکاره شوي. دلته یوه دا قصه ډېره زیاته مشهوره ده چې کله محمود غزنوي فوج دلته راغی نو دا ځای فتح کول لږ دوی ته مشکل و، نو دوی ګیر چاپېره دوی دا ځای محاصره کړو. نو څه وخت بعد لکه هغو سوچ وکړو چې لکه دا کسان خو هیڅ هغه نه کوي که نه، د خلاف څه اکشن نه اخلي چې لکه دې کې څه واقع ده، دوی ته اوبه له کوم ځای نه راځي. نو دې یو واقعه دا ډېره زیاته مشهوره ده چې دوی اوبه په منګو کې راخیجولې، د لرې ځای نه راخیجولې وي چې کله دوی وایي چې یو اس تږی کو فولې تږی کو نو هغه یې په هغه علاقه وګرځوه، نو هغه اس په هغه ځای کې په مخکینۍ خپو باندې هغه ځای ووهو چې هغه دوی مات کړو، نو هغې کې اوبه راووتې. نو کله چې دغه اوبه په دوی بندې کړې نو هغې نه بعد بیا دوی ته لکه مکمل د خلک هغه شو، ده محاصره شو، بلکل مکمل د ژوند د اوسېدلو دلته پاتې نه شو. نو هغې نه بعد بیا دا محمود غزنوي چې کوم لښکر و او کوم سپه سالار نو هغو ځای دا فتح کړو، بیا د هغې په دلته مسجد جوړ. ګرانو لیدونکو، د سلطان محمود غزنوي تاریخي جومات یوازې د تیږو او خښتو یوه ودانۍ نه ده، بلکې د اسلامي تمدن تاریخي بدلونونو او د سوات د زرکلن میراث یو ژوندی یادګار دی. دا احساس کیږي چې مونږ کوم لار اختیار کړې ده، کوم د ناکامۍ په لار باندې مونږ په خپل روان یو. زموږ مشران خپل کم دغه پرېښودي دي، خپل اسایش او دغه زندګي د بادشاهانو زندګي هغې پرېښودې ده او ټول عمر یې د اس په ملا تېره کړې ده د اسلام په خاطر او د خپل عقیدې او د خپل ملک او د خپل دین د بچاو په خاطر. نو موږ له باید د هغه جذبه پکار ده، موږ له باید هغه سوچ هغه فکر پکار دی. نو دا یوه ډېره ضروري او ډېره اهمه خبره ده چې موږ د خپل دین نه خبر یو، موږ د خپل نبی نه خبر یو، موږ د خپل تاریخ نه خبر یو. ځکه که قرآن ولټوي، قرآن کې دا خبره ډېره راغلې ده چې د زیات خلکو قصې دي پکې تر دې حده پورې چې کافرو دا ویل چې دا خو اساطیر الاول د مخکینه خلکو قصې دي، خو نه، قرآن دا خبره کوي چې په دې کې څه دپاره عبرت دی. دا تاریخي مقامات دا زموږ دپاره یو د عبرت مقام دی چې موږ باید په دې باندې ځان پوه کړو، دا وګورو، په دې باندې خپل راتلونکی نسل پوه کړو او د دې نه باید خبر کړو. للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل د دې تاریخي ځای ساتنه او معرفي کول زموږ ګډ مسؤلیت دی څو راتلونکي نسلونه هم د خپل تاریخ له دې مهم باب څخه خبر پاتې شي. يا رحمن اصبحي ما يدوشو نبون. دا و زموږ نننۍ خپرونه، تر بلې خپرونې پورې مو د الله په امان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدا وما